نن بیا فیصله وشوله هغه ټیم یې د سومار ورځ مقرر کړه چې د سومار په ورځو دا کوم څلوېښتي هم پرې کوي اچھا دا کوم یوه داسې مهمه فیصله کو چې هغه کومې مطالبې وي د مذاکرات له لارې به په الحال حکومت ته مخته کوي جی د ژغ قدرمنې دا ټیم زه ویلوړ د انګور اډه باندې په انګور اډه کې دلته چې کوم کومینه دي کوم خلک ته هغه دوه ورځې مخته تاسو میږي ریپورټ پېښ کړی و هغه خلک وروتلی و نو دی دوه ورځې ټیم یې کړی و نن دی بیا وروتلی وي د غونډ کومینه دلته وروتلی وي مشر کشر ټول په ډېر ګڼ تعداد باندې وروتلی وي نو نن دی څه فیصلې وکړې تر درېمه چې د دی د مشرونو نه پوښتنه وکړي بس فیصله خو دا وشوله ټول امازای مشر کشر ټول عوام چې په د انګور اډه بارډر کې د دغه امازای سره په حقیقت کې بې انتهایي ظلم شي بې انتهایي بېروزګاري غربت ته لوړل نو نن بیا فیصله وشوله هغه ټیم یې د سومار ورځ مقرر کړه چې د سومار په ورځو دا کوم څلوېښتي هم پرې کوي اچھا دا کوم یوه داسې مهمه فیصله کو چې هغه کومې مطالبې وي د مذاکرات له لارې به په الحال حکومت ته مخته کوي په ورځ کې په دوی کې حکومت پابندې څه عمل وکړه خو ښه خبره ده عمل یې پې ونه کړه په نه بعدو بیا د کوم یوه داسې فیصله وي چې ځون ته د کوم یوه خپله لار غوړي د روزګار د غربت د ورکولې د کاروبار د پوره خو هغه په امن امان کې دننه او نو کوم دا فیصله وکړه همیش داستو چې دا کوم یو روټیل دا دی چې کوم یو دیو ته روشي یو اتفاق کیږي څلوېښتۍ د خلک جمع کولې پوره د کوم د حفاظت پوره یغه پوره په یو تعداد یو څلوېښتي وبوسي چې دا کوم ولا ټول کو مشر ولا یو دیو ته شي چې د ملک یې پریکړه کو یا د چا سره مذاکرات کو یغه پوره یو ترتیب جوړوي بس نن تاسو غونډ کومینه چې دلته په انګور اډه کې کوم کومینه دی هغه غونډ سره په یوه خوله شوی ان شاء الله میشت څلور کومه مزای دلته پاکه کېدای شي څه کمای وي د میشت صابونه بل رسته کړه خو میشت حکیم اتفاق باندې کام استر تجاریونه د کندورونه کوم مشرون عوام خلک چې څومره د انګور اډه باشنده وي دغه ټول په یو اتفاق بده وکړي چې اتفاق وي خو د درم پرېزو میش چې کله غونډ کوم جمع شي څلوېښتي د حفاظت پوره مشرون وځي تا کو په ورسته په اتفاق میش خپل مذاکره خپل مشکل غول ولا پیش کی چې حکیم میش جایز خپل مطالبه دي او میش چته پیش کی جی توس د دی خبره وارویدلې نو دی وویل چې میش د درم رستا ټول کومینه چې کیم دی هغه ملار غوښتي دي د درم پریز بندو میژ چې کیمه څلوېښتي دو هغه پرې کوي چې هغه ټول خلک چې کیم دی هغه ولر ټول کو نو چې کله غونډ خلک ولر ټول شي بیا دغه ریاست ته د میژ چې کیمه مطالبه دي میژ په غرض پیش کوي اې کې وزیر ژغ نیوز انګور اډه